یوسف جان لالا چې کوم دی زمونږ مشر دی سوشل ورک دی هغه هم پکې پرې نه خو هغه پسې هم کنځلې ردې بدې چې کوم دی کیږي ورپسې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو مرګرو. نننۍ ویډیو چې کومه ده ما میمرز د پاره ده که مونږ وګورو په سوشل میډیا باندې میمز ډېر زیات چلیږي. څوک چا پسې کنځلې کوي او څوک چا پسې کنځلې کوي. ډېر عجیبه ویډیوګانې زه ګورم. میمرز ته چې کوم دی ټاپک ورته ملاو نشي یو بل پسې چې کوم دی کنځلې کوي رد بد چې کوم دی وایي یو بل پسې یو بل یې پکې رویسار کړي. ملګرو کنټینټ چې کوم دی هغې ته ملاو هم شي نو کنځلې تشې چې کومې دي کنځلې پکې استعمالیږي. مرګرو که مونږ وګورو یوسف جان لالا چې کوم دی زمونږ مشر دی سوشل ورک دی هغه هم پکې پرې نه خو هغه پسې هم کنځلې ردې بدې چې کوم دي کیږي ورپسې. مرګرو فالوور د پاره لایک د پاره کمنټس د پاره مونږ چې وګورو میمرز چې کوم دي یو مشر چې کوم دی مشران پکې رویسار کی نور ضعیف خلک چې کوم دي رویسار کی پکې هغې نه کنځلې ریکارډ کوي نورې بدې ردې چې کوم دي ریکارډ کوي که نه. میمرز چې کوم دی میمرز مطلب څه دی خو ډبل ویډیو چې کوم دا روالي کنځلې چې کوم دي روالي خپل لایک کمنټس چې کوم دي سیوا کوي په باندې خپله چې کوم دي مرګرو د پردې نه ورستو بیکګراؤنډ کې ناست وي سیټ ته ناست وي او د نور خلک چې کوم دي سوشل میډیا ته کنځلې چې کوم دي ردې بدې چې کوم دي سوشل میډیا ته راوړي. مرګرو دې کې میمز چې کوم دی ډېر زیات چې کوم دي د سوات خلک چې کوم دي د کراچۍ والا سیټ چې کوم دي هغې راځي سوشل میډیا ته بدې ردې چې کوم دي ځان سوشل میډیا باندې فیمس کوي. مرګرو د میمز مطلب دا نه دی تاسو راشئ سکرین ته مخامخ لایو راشئ او خبرې اترې په باندې وکړو. که مونږ سوچ وکړو میمرز ته چې کوم دی هېڅ ضرورت هم نشته دی ځکه چې هغې نه وروسته چې کوم دي خلک شته دی روسټینګ چې کوم دی کوي ورپسې. مونږ به مثال والو لانجې مار صاحب به داسې والو ټوپک مار صاحب به والو داسې هغې ریکشن ویډیوګانې په باندې جوړوي نو بیا سافټویر چې کوم دی هغې ورته اپډیټ کوي الټا. مرګرو پهله سوشل میډیا ته چې کوم دی روسټینګ چې څوک کوي هغه چې کوم دی ټوپک مار سوشل میډیا ته راوستلی او دا خلک چې کوم دي هغه چې کوم دی ټوپک مار چې کوم دی داسې خلکو باندې روسټینګ کوي او کنټرول چې کوم دی د به پهله سوشل میډیا باندې به دا راتلو کنټرول چې کوم دی د به راو. مرګرو که مونږ سوچ وکړو مخکې میمرز چې کوم دي دا به راتلل د خندا نه به ډکو. اوس که مونږ وګورو مرګرو په کورونو کې هر سړي سره هر رور سره چې کوم دی موبایل شته. مرګرو داسې کنځلې ردې بدې پکې راځي چې هیډفون چې کوم دی مونږ نه وي لګولي زمونږ سره په کورونو کې خویندې میندې هم موجود وي ردې بدې چې کوم دي کنځلې ورپسې کېږي. مرګرو د ویډیو مقصد مې دا دی میمرز چې کوم دي ټوټل نو صحیح طریقې سره میمرز چې کوم دي خنداګانې راوړئ دا کنځلې بدې ردې چې کوم دي دا پرېږدئ. ښه مرګرو تاسو ویډیو وکته مونږ ته خپله رایې کمنټس کې ضرور په باندې راکوئ. ما شاهد مند خیروال ته راکوئ اجازت. ښه د او بد بریالي اوسئ. د لوی الله فامان.